بسم الله الرحمن الرحیم. خرازو د کورل ډرا 5م لیکچر ته که په تیرو درسونو کې له چا سره که مشکلې یا کومه پوښتنه یې کولی شئ چې ګروپ کې له موږ سره شریک کړئ او له ټولو د ګروپ غړو څخه دا هیله کیږي چې دغه ویډیوګانې د ګروپ ټولو ملګرو ته ورسوئ، که هغه د انټرنیټ له لارې او که یو نفر ډاونلوډ کړي او نور ته په فلش کې ورکړي چې تر څو ټول ترې نه استفاده وکړي. خرازو کورل ډرا اوپن کوو. په تیر لیکچر کې مونږ په ریکټنګل ټولز او الیپ ټولز باندې مونږ خبرې کړې وې. نن راځو پولیګانز ټول باندې خبرې کوو. پولیګانز ټول شارټکټ یې وای دی. نو که چېرته زه پولیګانز ټول باندې کلیک کوم نو ماته دلته نور ټولز راځي چې دغه ټولز نن وایو او ډېر مهم ټولز دي، په ډیزاینینګ کې ډېر زیات استعمالیږي. نو اوس به صرف تاسو ته زه وښیم چې کله ډیزاین کوو بیا به دا ټولز یو په ډیزاین کې استعمالو چې څنګه دې نه موږ استفاده کولی شو. لکه په تیر کلاس کې څنګه چې موږ یو پروژه وکړه په همدغه کې به ټولو کې انشاءالله یو پروجیکټ کوو. ښه راځو پولیګانز ټول باندې زه کلیک کوم. که زه چېرته کنټرول پریس کړم نو ما سره دغه پولیګانز ټول په خپل هغه امتداد باندې کوچنی او غټېږي. ښه کله چې ما پولیګانز ټول ډرایګ کړ دلته د دې بره خپله یو پراپرټیز بار راځي، لکه څنګه چې په دې نورو موږ خبرې کړې وې، لکه روټیشن شو، اپ ډاون شو، رایټ ټو لیفټ شو. ښه دغلته راځو. اوس موږ سره دغه پولیګانز چې موږ تاسو وګورو شپږ ځله لري، شپږ دغه لري، 1 2 3 4 5 شپږ. دلته هم شپږ دي. ته کولی شې دې ځینه او ورته دغه زولې څه کړي زیاتې او کمې کړي. وګوره زیاتېږي څومره چې ستاسې خوښه وي. ښکاري تاسو ته؟ نو مختلف شکلونه دې څخه بیا موږ تاسو جوړولی شو. دې ته پولیګانز وایي. راځو زه یو کلر ته ورکوم. ما کلر ورته ریډ ورکړ، دې ځینه ورته آوټلاین کلر هم ورته اندازه کموی شي او زیاتوی شي. ورته آوټلاین کلر بلیک دی چې کوم ستا خوښه وي ورکوی شي. دې نه او ورته اندازه کمه او زیاتولی شو آوټلاین کلر ته. له دې ځای څخه ورته زولې هم زیاتولی شو. فار ایګزامپل ما 11 کړي. زه شیپ ټول پرس کوم، دې نه مختلف شکلونه جوړوم. دا وګورئ یو کش کوم ټول ما سره دغه کېږي. یو چې کش کړي ټولو ځلې موږ سره راغونجېږي یعنې راټولېږي. نو مختلف شکلونه موږ تاسو له دې څخه جوړولی شو. بای ډیفالټ موږ سره په کورل ډرا کې داسې شکلونه چې دي دا موږ سره بای ډیفالټ دي. موږ تاسو کولی شو چې دې کې مختلف ډیزاینونه په خپله جوړ کړو، لکه مثال په ډول چې تاسو ولیده. ښه دا پولیګانز ټولو. زه راځم کلیک کوم، راځم سټار هم سیم ټو سیم پولیګانز ټولز په شان دی. ما یو سټار ډرایګ کړ، دې ته ما کلر ورکړ. نو دا هم هماغه مینوګانې دي. دې ځینه ورته کولی شو چې د خپل سټار زولې څه وکړو زیاتې او کمې کړو. ښه د دې وظیفه څه شی؟ د دې وظیفه موږ غواړو چې دغه کوم زولې چې موږ زیاتې کړي دا د بیرون سایډ ته زیاتې شي. دا ګوره کلیک تاسو ته ښکاري په دې شکل باندې کمولی شي او زیاتولی شي. او دا هم د آوټلاین بارډر دی چې بارډر یې موږ سره څومره غواړې ورکړي دلته ورته انتخابولی شي. ګوره همدغه شکل زه د دې نه جوړوم، د پولیګانز نه. دلته راځم ورته زولې زیاتوم، شپ پرس کوم او دغه یو باندې به کلیک کړي داسې دا ټول کړي. وګوره یعنې که دې نه غواړئ که هغې نه غواړئ تاسو خپله کولی شئ مختلف شکلونه ډرایګ او ورڅخه جوړ کړئ. ښه د سټارو لیک بیا زه راځم دلته کلیک کوم، راځو کمپلیکس سټار. ښه د سټار او د کمپلیکس سټار ترمنځ فرق څه شی دی؟ کنټرول زه نیسم، ما یو کمپلیکس سټار ډرایګ کړ، راځم سټار ډرایګ کوم. اوس دا موږ سره سټار دی، خو د دې دغه زولې یو بل کې دننه شوي نه دي. خو اما دلته په دې کمپلیکس سټار کې دغه د زولې یو بل کې څنګه شوي وردننه شوي دي. نو په دې خاطر دې ته کمپلیکس سټار وایي. که په دې کلیک هم دا هم هماغه شی دی. غواړې زولې ورته زیاتې کړي کمې کړي، آوټلاین ټول سیم ټو سیم دی. کلر ورکړئ کوم کلر چې ستا خوښ. دا وروسته موږ تاسو بیا په ډیزاین کې وایو چې څنګه چې د دې استعمال ځایونه کومه دي او په کوم ځای کې موږ تاسو استعمالولی شو. ښه زه راځم په ګراف پیپر باندې کلیک کوم. که موږ تاسو لیدلی وي په دې آفیس کې موږ تاسو خپله په انزر منو کې یو کمنډ لرو د ټیبل په نوم باندې چې موږ تاسو کله وغواړو په ورک کې په ټیبل کې لیکل وکړو نو
په ټیبل کې لیکو. نو همدا شان په کورل ډرایو کې که موږ وغواړو چې یو ټیبل ډرایو کړو نو موږ تاسو هم کولی شو چې څنګه کو یو ټیبل ډرایو کړو هغه کې خپل نومونه څه وکړو او ولیکو. نو دا ټول هغه هماغه زړې خبرې دي، تاسو به دې څه ټول بلد یاستئ. نو دې کې به انشاءالله څه مشکل نه وي. که غواړئ چې په کورل ډرایو کې یو ټیبل ډرایو کړئ نو له دې ځای څخه موږ یو ټیبل راوستی شو. ورپسې راځو سپیډل. دا هم ډېر مهم ټولز دی. په ډیزاینینګ کې بیا موږ تاسو وایو په تفصیل سره پرې خبرې کوو. ښه راځو آوټلاین ورته څومره ورکوئ. دا ټول موږ تاسو سره هماغه شی دې ځای موږ کولی شو چې د دې زولې بل ځای ورته ډرایو کوم دې نه ورته ته کولی شي چې هغه زولې څه وکړي کمې کړي. لکه دا څنګه ډیزاین کې استعمالېږي. وروسته په دې باندې خبرې هم کوو په ډیزاین کې. خو زه راځم یو سیولن تاسو ته یو ډیزاین وکړم. ما ریکټنګل ټولز راواخیسته. فار ایگزامپل دې ته ما کلر ورکړه دې شکل باندې. زه راځم دې کې لیکوم دلته ورته زولې زه زیاتوم نه، بارډر ورته لږ ذره زیاتوم هم، بارډر ته کلر ورکوم. فار ایگزامپل دا راځو دا پاور کلیپ کمانډ باندې وروسته بیا خبرې کوو. موږ تاسو چې ډېر مهم کمانډ دی په کورل ډرایو کې. دې نه زه یو کاپي اخلم دلته چوم. نو دغسې ډیزاینونه موږ تاسو وروسته بیا په کورل ډرایو کې دا په تفصیل سره ووایو. دې ته سپیرل ټولز وایي. ښه راځو بل کې له کومه او راځو بیسیک شیپس ته. دا چې بیسیک شیپس په کورل ډرایو کې ډېر زیات مهمې دي. فار ایگزامپل که دلته کې لیکم نو ټول موږ ته ښکاري. دا هغه بیسیک شیپس دي چې کیدای شي چې په ډیزاین کې ستاسو ورته ضرورت شي نو کولی شئ چې د دې ځای څخه یې راواخلئ. فار ایگزامپل چې کوم یو ستاسو خوښوي. دا موږ تاسو ته بعضې د شیپ ټولز په واسطه جوړې کړې مې ویل. تاسو کولی شئ چې د شیپ په واسطه هم خپله جوړه کړئ. که خپله مو نه وي نو په کورل ډرایو کې به ډیفالټ شته دی موږ سره. کولی شئ له دې څخه استفاده ورڅخه وکړئ. بل راځو ایرس شیپس. ایرس شیپس که غواړئ کله یو ډیزاین وکړئ او داسې ویکتورونه پکې استعمال کړئ. مختلف قسمه ویکتورونه دي، اپ ډاون، دا ټول موږ سره دي. تاسو کولی شئ ټول سره استفاده وکړئ. دا موږ سره ایرز یا شیپ ټولز موږ سره دا موږ سره شیپ ټولز. ښه راځو دې پسې کلیک کوو. ایرز شیپس خو وشو. موږ سره راځو فل چارټ شیپس چې په دې کې لیکو دلته موږ سره خپل دغه ټول فل چارټ شیپس موږ سره ښکاري. نو موږ تاسو هم کولی شو چې په دې کې مختلف شیپس دي او هغې څخه څه وکړو استفاده وکړو. که دا شی هم پکار وي. دا ټول ډیزاین کې به تاسو یو یو په استعمال باندې پوهېږئ. دا ټول موږ سره مختلف شیپس دي دلته. نو کولی شو چې د دې څخه مختلف شیپس استفاده وکړو. راځو بینر شیپس. کله چې په زه بینر شیپ باندې کلیک وکړم د دې خپله هم دلته یو مینو راځي چې په دې کلیک دا موږ سره مختلف هغه بینر شیپس دي. تاسو به زیاتره لیدلي وي. کله چې موږ تاسو یو لوګو جوړو داسې شکلونه ورڅخه استفاده کوو. فار ایگزامپل زه راځم یو الیپس ټولز ما راواخیسته. کنټرول سره تاسو به لیدلي وي زیاتره لکه په دې شکل باندې د الیپس ټول څخه دلته کولی شئ چې یو کلر ورکړئ، دې ته بل کلر ورکړئ. نو دا موږ تاسو وروسته په ډیزاین کې وایو چې لوګو څنګه جوړو. د لوګو په جوړولو کې بیا له دې ټول څخه موږ تاسو استفاده کوو. نو لوګو به هم جوړو لکه په دې شکل باندې. دا ټول موږ تاسو په هر یو باندې بیل یو پروجیکټ کوو. دا ټول موږ تاسو سره استعمالیږي. نو صرف اوس دومره زده کړئ چې دغه ټولز د کوم ځای کې پراته دي او د کوم ځای څخه راوستی شو. صرف دومره اوس زده کړئ او چې په کارېدم راځئ ورنه استفاده کوئ. ښه راځو کلاوډ شیپس. دا هم موږ سره مختلف شکلونه دي چې ورسره په مختلفو ډیزاینونو کې استفاده کوو. تاسو ته به ښکاري. لکه د مثال په ډول زه راځم تاسو ته مثلا دغه شکل ما راوړه. زه به دا او دا ډیلیټ کړم. که تاسو لیدلي وي زیاتره د کتابو کې داسې یو دا خو اوس دلته PNG کلیپ د ما سره کتې تاسو لیدلي وي داسې یو دغه ورکړی وي یو چرت وي یو څه خبره کړې وي د یو بل. نو په دې شکل باندې موږ ټول څخه استفاده کولی شو. یعنې دا د دې ایډیا ده. خپله ایډیا دې کې موږ تاسو بیا څه کوو لیکلی شو. فار ایگزامپل I am graduated from university
فار ایگزامپل په دې شکل باندې لکه داسې یو ایډیا یو خپل نظر موږ څنګه کولی شو جوړ کړو نو په دې څخه استفاده کولی شو دا هغه ټول هغه شیپس دي چې موږ تاسو ورنه په ډیزاینینګ کې استفاده کولی شو خدای کې خو بچا سره څه مشکل نه کې بیا هم چا سره څه مشکل نه کولی شي چې موږ سره په ګروپ کې شریک کړئ خرازو ټیکس ټول ده دا چې ټیکس ټول په کورل کې ډیر زیات مهم دی شارټ کټ یې د کیبورډ نه اف اته ده که زه اف اته پریس کوم نو ما سره به ټیکس ټول انتخاب شي ټیکس ټول په دوه رقم دی یو پاراګراف ټیکس دی یو ډایرکټ که زه ډایرکټ کلیک وکړم او لیکل شروع کړم نو ما سره به ډایرکټ څنګه کی دا ما ولیک پک ټول ما پریس ک ما ټیکس ولیکو زه هم چې نه زه بل ټیکس لیکم زه راځم کله چې ډریګ کش کوم نو موږ کولی شو چې د پاراګراف په شکل باندې څه وکړو لیکل وکړو لیفټ بولډ زه غټوم ګوره دا پاراګراف په شکل باندې موږ تاسو کولی شو چې کله وغواړو چې د پاراګراف په شکل باندې په کرول ډراګ کلیک وکړو نو ډراګ به داسې به تاسو ټیکسټ ټول انتخاب کړئ او ډراګ به کړئ بیا کولی شئ چې تاسو خپل ټیکسټ پې ولیکئ او که ډایرکټ لیکئ بس ډایرکټ په ټیکسټ ټول باندې کلیک او راشه ډایرکټ په ټیکسټ ټول باندې کلیک او بس کلیک او لیکل وکړه چې کله مې دلته کلیک دې نه کولی شو چې موږ تاسو ورته مختلف رنګونه ورکړو که هر رنګ ستاسې خوښه وي له دې څخه ورته کولی شو چې خپل ټیکس ته فنټ انتخاب کړو چې کوم فنټس به زموږ او ستاسو ټیکس واخلي هر ټیکس فنټ ستاسې خوښه وي دې څخه تاسو کولی شئ ورته انتخاب کړئ فار ایگزامپل مختلف دې نه سایز کولی شو چې غټ او ورکوټی کړو دې نه بولډ ایټالیک انډرلاین په دې چې کلیک کړو د زما ټیکس سینټر دی شي لیفټ دی شي رایټ دی جسټیفای دی شي او ټول په دې څخه موږ تاسو استفاده کولی شو نو دغه د ټیکس په ټولس کې څه لنډ معلوماتو وروسته بیا موږ تاسو خپله یو خاص پروژه اخلو په ټیکس باندې دا ګورئ تاسو سره دې ته موږ تاسو آنلاین هم ورکولی شو آنلاین ورک ښه دا به ساده ټیکس ته ورواړو اگزامپل دا شو یو فل کلر یو آنلاین کلر اوس فل کلر مجنټا ده یلو ده که غواړئ چې بل کلر آنلاین ورکړي کلیک نو آنلاین باندې وروسته موږ تاسو کار کوو کلیک ګوره زیات شو پرایس دې نه ورته خپله خوښه باندې دا کولی شي نو دغه موږ سره ټیکسټ ټول چې په دې وروسته موږ خبرې کوو چې څنګه کولی شو چې آنلاین څنګه ټیکس ته ورکړو فل کلر څنګه ورکړو فار ایگزامپل لکه یو ټیکس څو مختلفو رنګونو څنګه جوړ کړو ګریسنګ مختلف په دې شکل باندې موږ وروسته بیا تاسو مکمل تفصیل سره خبرې کوو نو صرف دومره زده کوئ په ټولس کې وپېژنئ چې په دغه ټولس باندې موږ لیکل کولی شو دا مکمل ټول د وروسته مکمل پروجیکټ په ټیکسټ ټول باندې اخلو کله چا سره څه مشکل وي یا پوښتنې وي نو کولی شي چې له ګروپ کې له موږ سره شریک کړئ